أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة جدیجه پوری د اولی سی اول باب بیان شو. د دیجه نرستا د اولی سی دویم باب شروع کیږي. اول کې دعوه ذکر کړي چې خلکو د الله بندگی وکړي او به دلایل ذکر کړي چې د الله بندگی ولي وکړو. دا دروازه بنده کړه هغه خلاصه کړه. ځکه یو تاسو پیدا کړی وای او تاسو پلارانه پیدا کړی دي او زمکه تاسو لپاره همواره ګرځولې ده. هغه نرسته به سره د قران ذکر کی او به تخویف اخروی او بشارت به. یا ایها الناس د ټولي دنیا خلق او عبدوا ربکم بندگی وکړئ د رب تاسو. یا ایها الناس نو مراد ټول انسانان او په ځمکه کې وسره جنات مراد دي پیران. د الناس تخصیص ذکر وکاو ذکاول مکلف په قران باندې انسانان دي. یا ایها الناس راوړي کله د باز ایتونو په سر کې او کله یا ایها الذین راوړي. فرق بعض مفسرین ذکر کوي یا ایها الذین آمنو دا راځي د مکی سورتونو کې او یا ایها الناس راځي د مدنی سورتونو کې. الناس ستوي څوک وي دا د نسیان نه ماخوذ دی يرولو ته وي. انسان ته انسان ځکه وایي ځکه دام خبره یې رہی. دویم الناس دا د انس نه ماخوذ دی مینه محبت ته وي. انسان کې د مینه محبت د ماده پرته ده. یا ایها الناس د ټولي دنیا خلق او عبدوا ربکم بندگی وکړئ د رب تاسو. وعبدوا من عبادتو کہ عبد الله ابن عباس وی کله چې قران کې عبادت ذکر شي مراد توحید. وحدوا ربکم د الله توحید او نه عبادت اغل خاص کې په توحید. ربکم منا درب تاسو نو درب تفسیر پر رب العالمین کی ذکر شوی. رب العالمین کې دا جواب د سوالم د موږ د الله بندگی ولي وکړو ځکه رب دې کنه الله زموږ تربیت کله موږ پیدا کړی و نو د ساز کې د منۍ نه پیدا کو نو موږ پیدا کړیو. دا وړو کې نعمت نه دی بلکې دا ډېر غټ نعمت دی چې الله موږ پیدا کړیو. نو چې کله پیدا کړو عبادت نو بندگی وکړو د الله الذي غزاد خلقکم پیدا کړی وای تاسو. خلقکم خلق په ډیرو معناګانو باندې راځي قران کې. د معنا د خلق د پیدایش پیدا کړی وای تاسو والذین من قبلکم او کسان پیدا کړی دي چې مخکې تاسو نه دي. اصل کې جواب د سوال دی. دا خلق وای چې الله مونږ نیو پیدا کړی بلکې مونږ مور او پلار پیدا کړی و. خپل باباګانو له تیری اوس موږ مور پلار هغه ته ویلو چې موږ له بچی راکیا موږ یې استور کړلو لا تعزا منات وغیرہ. الله جواب کوي چې نه تاسو هم پیدا کړی وای دا تاسو چې وای موږ مور پلار پیدا کړی دا تاسو مور پلار چې پیدا کړی الله هغه ما پیدا کړی دي. والذین من قبلکم او پیدا کړی کسان
نو تاسو پیدا کړی وي ولذین واکسان پیدا کړی من قبلکم چې مخکې تاسو نه دي منستاسو پلارانم الله پیدا کړی دا ډېر غټ کار دی کنه دا کار چاو کو دا الله وکړو نو چې دا کارونه الله کوي د الله عبادت هم پکار دی نو اعبدوا ربکم د الله بندگی وکړئ به موږ د الله عبادت ولې کوو یو ځکه موږ الله پیدا کړی یو ځکه الله بندگی کوو دیم زمنګ مشران پلاران هم الله پیدا کړی ځکه موږ بندگی کوو دریم الله ډیر غټ غټ کارونه کوي ځکه موږ د الله بندگی کوو لعلکم تتقون من دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي لعل فمانه د کې دې کمنه د ان دا آیت دلیل په دې باندې چې پټولو تقواګانو کې لوی تقوا صدا هغه دار چې یو سړی عقیده توحید برابر کی چې اعبدوا ربکم خالص د الله بندگی وکي او دا وایي چې د عبادت مستحق ذات یو الله دې بل چا عبادت نه پکار نورستان کې بل دلیل ذکر کړي الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء دا دلیل موږ د الله ولی بندگی وکړو ځکه یو الله وی تاسو می پیدا کړی وای تاسو پلاران می پیدا کړی وای نو بل دلیل واورئ تاسمکه می تاسو د پاره پیدا کړی دا واره کلمې دا اسمان د بره می لچت ګرځولې د ورېزونه لت اوبه در نازلوم او براوروم توبه څوک راوري الله په دې باندې شینکه نه څوک راټوکي الله نو دا لوی لوی کارونه الله کوي نو چې دومره لوی کارونه کوي نو عبادت مشاله وکي الله له وکي نو ځکه مخکې ویلي او عبادت ربکم بندگی وکي دروا نو الذي غزات جعل لكم چې ګرځول استاسو د پاره زمکا فراشن منا هموارا فراشن زمکې د پاره ډیر صفات دي په قران کې اورا تلته صفات ده منا فراشن هموارا سوال راځي چې الله څنګه زمکه پرش پیدا کړی دا دی باندې خدا غرونه پراته دي کنه غټ غټ غرونه په ولاړلی نو څنګه دا پرش ولا هموارا خو نه شو جواب داده دی مقام کې غرونه اوچت دي خو لیکن دا غرونه به پرش نه او دې مقام کې چې دا غرونه اوچت دي نو د ازمه غرونه تابع د ازمه کې دي او تابع له حکم د اصلي نو دا غرونه په حکم د ازمه کې شو په عام ازمه کې پرشي نو الله و ازمه کې غرونه پرشو ځکه غرميخي پس بکه باندې والسماء بناء نو ګرځول دی الله اسمان بناء چتم اسمان الله پاسه پشان د چت باندې جوړ کړي د آیت کې الله زمونږ تربیت دسه کوي چې په دې مخلوق کې کله کله سوچ پکار دی الله وی وګورئ زمکه تا وګورئ اسمان تام دې کې فکر پکار دی رسول راشي آل عمران چې الله ودا د فکر د پاره دی چې دې کې سوچ او فکر وکړي ته وګورئ چې کله سړی د نظام ته وګوري زمکه ته وګوري پاس اسمانونو ته وګوري نو دا خبره به تراوزی چې لا اله الا الله حقدار د بندګۍ نشته مگر یو الله دلتا والسماء د اسمان یو صفت ذکر کړي بناءن چت دویم قران کې د اسمان صفت ذکر کیږي محفوظ ساتل شوی دی د شیطانانو نه دریم صفت ذکر کیږي بغیر عمد په غیر دستونو نه دی اوس بل دلیل ذکر کوي وانزل من السماء وانزل وراوري تاسو من السماء من راورولي تاسو د پاره من السماء د اسمان نما انوبام الله د اسمان نو په نازلې په تاسو باندې په قران کې او په جدا جدا معناګانو باندې استعمالي کله او په د دنیا کله او په د آخرت کله او په د اعراف والا کله پاکي وبوتوي کله د کوي وبوتم وبوي نو کله د ساس کې د منی ته وبوي لیکيږي او کله چې د دې دنیا نه د پیدایش نه مخ کې چې کوم دی زمګه کې وبوي د پیدایش نه مخ کې د دنیا او د اسمانونو د پیدایش نه مخ کې وبوي
نو الله په دا دنیا قائم کړو دای په عبادت حاصل د خبر ادا دی الله اس په کومه له جوړه کړي د همواره یو نعمت اسمان مې نه جوړ کو چته بل نعمت او به د اسمان نه راور ولې دا بل نعمت دی نو اوس د دې په پیدا ذکر کوي الله د اسمان نو برانه رانا زلي راوري څه د پاره فاخرج پس روباسي به پسود او سرا من الثمرات د قسمه قسم امدن یو د میونه رزق لكم لپاره د خوراک تاسو من الثمرات معنا قسمه قسم میوه الله پیدا کړی الله دا ټول کارونه ما کړی دي نو اطاعت چاله پکار دی اطاعت هم الله له پکار دی عبادت هم د الله پکار دی من الثمرات قران کې ثمرات پدری معنا غانو باندې راغلي کله ثمرات راضی په معنا د اولاد کله راضی په معنا د آمدنی سورۃ کهف کې براشي کله په معنا د میوه سر راضی لکه د مقام کې اوس الله دې ټولو دلایل نتیجه ذکر کړي الله د ذات او د کارونه کړی دي نتیجه سره فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوید الله سره شریکانم لا تجعلوا خازن وی لا تعتقدوا عقیده مساتی اندادا انداد جمدنی تا امام نصفی لیکلی دی مدارک کې انداد نیچا تو ایمان المساوی المخالف هغه انسان چې په زور او طاقت کې برابرۍ دي تویني ده او ذهن له سوال راځي چې دې مشرکان هو الله خکته غنو الله رب العالمین به جګ غنو خپل معبودان به خکته غنل من دون الله لکه راځي قران کې نو دوی به خپل خدایان خکته غنل د الله نه لکه امام قرطبی رحمه الله می وکیله کړی دا او یو زمنګ د زمانه مشرکان دی یو پخوانی مشرکان او پخوانی مشرکان په الله باندې قسم کو په غیر الله باندې قسم کو د الله مرتبه به پسله کې لوی او دا غیر الله نه زمنګ زمانه کې چې قسم کوي په الله باندې کوي په غیر الله باندې خو لیکن د غیر الله او د خپل معبود دا قدر په دې ځل کې زیات دي د الله نه نو په غیر الله دلته چې کوم دی دی عرب او دی مشرکان و د الله سره شریکان جوړول نو دوی خو سوال راځي دا سوال مونږ ذکر کړ چې دوی خو به خپل معبودان خطه غنل دی ویل چې دا کمزوري دي نو څنګه الله ته ویل نه ده انداد جواب داده خطیر شربینی لیکلی سراج المنیر کې انداد په معنی د شرکا سره د معنی اے شرکا ونه شریکان م جوړوي د الله سره بدلتا دا عام دی کچیرته مساویو سره غنیو کا کته تی غنی خو لیکن د الله سره هیڅ قسم شرک نه جوړه شریف اکبر کی نقلی د امام ابو حنیفه رحمه الله داغی د مذهب یو عالم دی مولا علی قاری او فلا تجعلوا لله اندادا من سواء من الاصنام والانام تاسو د الله سره شریکان م جوړوي برابر خبره دا کا او تانی او کې انسانانی او د الله سره مشرک وایام نو انداز معنی ډیر شریکان م جوړوي نو سوال راځي یو یا دو جایزي جواب دا چې ډیر م جوړوي یو په طریقې اولا باندې م جوړوي انداز یو لزګه د مشرکانو به هر چا لپاره جدا جدا انتخاب کړو او د هر عمل لپاره به جدا جدا مشرک نیولای و وسم دا کار کوي غنه وي ک پلاني زی باندې دي در دي پلاني بابا لاله شاه پلاني پیر لاله شاه هغه لخه کوي دا ټول مشرکان دی او دا شرک کارونه دي به امام شوکانی رحمه الله په فتح القدیر کې لیکلي ناشنا ناشنا مثالونه راوړي او انداز سمانه لکه یو سړی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې دا کار بکیږي ان شاء الله و ان شئت الله غاړي او تی غاړي نبی صلی الله علیه وسلم ته غوسه شو وای ته اوس ما د الله سره شریکه بلکې د سی ودا کار بکیږي ان شاء الله کله غاړي او به ته غاړي تم ور سره وې که خلک کوئی دا کار کیږي کله غاړي او ته غاړي دا خبره غلطه ده شرک ده بلکې د سی ودا کار بکیږي کله یو غاړي او به ته غاړي به ور سره لازمي وي دا مثال هغه ذکر کړل دی
چې خلک وی لولا الملاح معنا کچیرته دا کشتیوان دا ډرایور دا و خیر نه وي کشته به تباہ شوی په دې باندې انسان مشرکیږي یا بعض خلک وی کده پلاني سړي سپه نه وي پیغام به دشمن راغلی وي قلب راغلی وي او زمون کور به لوټ کړي وي دا ولې دې سپي برکاتو دا ټول شرکیات دي بلکې عقیده موږ دا لرو ټول تصرف او واګ اختیار د الله دی ذکر ویلی فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوید الله سره شریکان وانتم تعلمون او تاسو خپوی گیام ون تاسو اهل علم وي یا تاسو پویږي چې مخلوق دی والله والله دی یا تاسو پویږي چې الله ند له د الله سره هیڅ شریک نشته وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم دی آیت کی صدق د قرآن ذکر کئی چې قرآن ګور ډیر رښتینی کتاب دی عرب تم د آیت د مخ سره دا ده مخ ویلې فلا تجعلوا لله انداد الله سره شریکان ما جوړوي نو سوال راغی چې ردا صفا عقیده به انسان د کوم ځای نه ایستږي چې د الله سره شریکان نه جوړي خالص موحد سړی دا عقیده به د کوم ځای نه منګیز دکو جواب دا ده د قرآن نه ایستږي کنه اذا وجد ابن قیم رحمه الله ناشنا خبر کله و امام آیت فی القرآن الا وهي تضمن التوحید فقرآن کی هیڅ یو آیت نشته مگر توحید لم شاملی توحید لم متضمنی نو فقرآن په هر آیت کې توحید ذکر ده نو دې آیت کې الله چیلنج ورکړي ودعوا شهداءکم سره منا کچیر ته تاسو د قرآن نه پشک کې وای نو راشه د قرآن په شان بل قرآن راوړی یا د قرآن د سورتونو په شان یو سورت راوړی او که قرآن نه منئ نو راشه د قرآن د سورتونو په شان یو سورت راوړی کنه نتیجه دا راوځي چې یره دایخ داخله د قرآن د سورتونو په شان سورت نشي راوړی نتیجه دا شول چې دا د الله کلام دی د بل چا خبرې نه دي ځکه د قرآن په شان بل سورت نشي راوړی وان کنتم دا اصل کې جواب د سوالم د دې مشرکین وبا ویلي چیرې سوالم پیدا کیږي چې مشرکان به کوم ځای اصلاح کیږي الله د قرآن نه اصلاح کیږي کنه نزلت الله وان کنتم کچیر ته وي تاسو فریبن پشکه سوال راځي دلته د مشرکان کو پاخه شک کې پراتو نو څنګه ان راوړو کچیر د تاسو شک کې وي هغه شک کې پراتو جواب دا دی ان په معنا د اذ ده کله چې وي تاسو په شک کې مما دا کتاب نه نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده الله دا کتاب نه چې موږ په خپل بنده باندې نازل کړی دا غینه په تاسو پای دا غینه په شک کې وایم نو قرآن د کتابونو په شان یو کتاب راوړی کړه مما نزلنا دا کتاب پشانو نزلنا چې موږ نازل کړي علی عبدنا په خپل بنده عبد نه مراد نبی صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم په صفت کې عبد دا ډیر راوړي قران زکه اوچت عابد وغه کړه حدیثونه په دلیل قیام الليل و نبی صلی الله علیه وسلم کولم د نبی عبدیت د قران نه معلومیږي چې نظم نبی سره کم عابد سره او سره کم عاجز سره نو الله کده دین تاسو په شک کې وي فاتو بسورتين راوړی یو سورت الله کده قران په شک کې یو سورت راوړی کړه کله ویله سورتونه راوړی کله وی وتوکړم د شی راوړل یا کله وی یو سورت راوړی بدلته یو سورت ذکر کله په دې کې چې د ټولي دنیا ته زید قران د سورتونو په شان یو سورت راوړی کله چې ویله سورتونه راوړی مفسرین ذکر کوي وی هغه ذکر له سورتونه تشریح شوی دي د یو سورت په سر باندې یو سورت راوړی کړه دویم جواب دار وی عربو کې لس قبیله وینو الله وی د اری قبیله په سر باندې یو سورت راوړی لیکن الله وی نه شی راوړل نو الله وی چې نه شی راوړل نو منلې په کار دي کنه امر دی لپاره د تعجیز فاتو بسورتين راوړی یو سورت سورت کې معنی د شرافت دا دلیل په دې باندې چې د قران هر سورت د شرافت نه ډک دی
دویم دا صورت کې معنی د ټوکړې ده صورت ته صورت ځکه وایي ځکه د قرآن څخه حصہ ده کنه. یا دریم دا صورت کې معنی د احاطې ده د ګیروالی لکه سؤر البلد دیوال په خار احاطه کړي نو دغه شانه دې صورت او هر صورت په اوچتو مضامینو باندې احاطه کړي او پاغي باندې مشتملي اخلاق پکې ایمانیات پکې معاملات وغیرہ چې دې په شان صورت یې مثله معنا په شان د قرآن د صورتونو مثله یا ضمیر راجع کا قرآن ته په شان د قرآن د صورتونو فصاحت بلاغت کې. دویم قول دا دی چې مثله ضمیر راجع کا نبی صلی الله علیه وسلم ته من مثله معنا په شان د محمد صلی الله علیه وسلم د صورتونو، لیکن ظاهر دا چې ضمیر راجع د قرآن ته. یو هو سورۃ یونس کې د قرآن مسله ذکر ده، دلته هم ذکر ده. دویم قانون دا چې کله یو سړی مناظره کوي نو هغه کې د عالم شرط نه لګي چې زه پلانې عالم راولم ته پلانې، بلکې نفس مناظره دغه کوي چې لکه په دې ټکی باندې و مناظره دا دعوه ده او ته چې څوک راولې زه چې څوک راولم په دې بحث کوو. من مثله منا پشان د سورۃ د قرآن د سورۃ پشان یو سورۃ راوړل. نو دې آیت کې دیږي کې مقصد چې کوم د اسید د قرآن دی د نبی صلی الله علیه وسلم تذکرہ ورسته ده منا د قرآن نشي راوړل او د قرآن پشان چې قرآن په چا نازل شوی دی داغه پشان قسم نشي پیدا کولای چې امی او د کتاب دی راوړي. نتیجه دا شو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق نبی او قرآن هم حق کتاب دی، د دوانو اطاعت پکار دی، منلی پکار دی. ابن کثیر به لیکلی دی د نبی صلی الله علیه وسلم د بار خط از د کول تعلیم کول کمال نو، لیکن څنګه استاد د بار تعلیم کول خط از د کول کمال له دی کې الله وی راوړی فاتو راوړی به سورۃ یو سورۃ من مثله پشان د سورۃونو د قرآن. ودعوا ربل شهداءکم علماء خپل من دون الله سوا د الله نام. شهدا په قرآن کې پډېر معناګانو باندې استعمالي کې معنا دلته معنا ده ای علماءکم علماء راولې کنه ان کنتم صادقین کشیر ته یو تاسو رښتینی یو نه د قرآن د سورۃونو په شان یو سورۃ راوړی کنه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. دې آیت کې الله تخویب یو اخروی ذکر کوي حاصل بدی چې تاسو راوړی د قرآن د سورتونو په شان یو سورت کني شي راوړل قرآن منئ کني منئ نو الله وی ورته تاسو داخل شئ. فإن لم تفعلوا ان داخل دې پلم باندې لم داخل دې په پهله مضارع اصل کی معنی ده چې فإن ترکتم الفعل کدا کارم پریخدو آیت باندې سوال له فإن لم تفعلوا کدا قرآن مقابله مو نکلا نور نا ځان وساتیا دغه مناسبت نشته ده. قانون دا د شرط او د جزاء په منځ کې مناسبت پکاري. دلته علما جواب کوي جزای پټه ده په هغه سبب دی داروسته مسبب د معنا د سره فإن لم تفعلوا کچې د قرآن مقابله مو نکلا فاقبلوا التوحید والقرآن توحید او قرآن منئ نو کوم ونو چې چل به وشي نو الله وای د ور نه به بچي کنه. دلته به ویلي النار ورست براشي نارن نکرا ځکه الته مؤمنان دي مؤمن لبا الله لګور ورګي په خلاف د کافرانو اغیر الله سخور ورګي او ډیر ورول ورګي نو ځکه الله وای فإن لم تفعلوا كذا کارمونک ولن تفعلوا اچره نشي کولای دا کار نو چې نشي کولای فتقوا النار التي ځان بچ کید اور اغینا وقودها الناس چې خشاګي خلق دي والحجاره تو غټي دي. وقودها الناس جهنم کې چې کوم دی هغه انسانان سوځي او د غرنګي غټي پکې سوځي نو ځکه ویلي وقودها الناس خشاګي خلق دي. دلته فتقوا النار ويرګي د ورنا التي غورا وقودها الناس چې خشاګي خلق دي والحجاره غټي دي. دلته وي خشاګي خلق دي بل ځکه براشي
چیر دا جنات هم دی اور ته ورځي پیران به اور ته ورځي سوال راځي چې دا پیران خو د اور نه پیدا دي نو اور کې به څنګه سوځي جهنم کې اور ده نو اور له اور باندې څنګه عذاب ورکه جواب دا ده اور کې الله دې استعداد بېخي چې دې جنات بدلونه په وسوځي لکه مثال زمونږه بدلونه پیدا دي د خاور نه نو چې موږ په لوټه باندې څوکولې نو موږ په لازمي خوږیږو تقرنګ الله به اور کې طاقت پیدا کی چې جنات له په عذاب ورکړي دویم جواب خطیب شربینی کله ده سراج المنیر منیر کې وې د جناتو بدنونو به الله د انسانانو د بدنونو په شان کې او به بوله عذاب ورکړي نو د جناتو بدنونو به د انسانانو په شان شي به دې کې وای وقودها الناس خشاکی خلق دی والحجارتو گٹی دی الله وای گٹی او کانی بعد جهنم پور کې سوځي څنګه بسوځي یو علما ذکر کوي مراد د الحجارنا هغه ګوتان دي چې دوی به د بندگی کولم د دې د شرمولو د پاره به الله دغه کانی د جهنم ورته ورته لکه حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه هغه ته یو سړی ویلې چې ردا سو جدم چې دا المر او سپوږمۍ به د جهنم تلېږي نو ابو هريره رضی الله عنه ورته مانه دا ته پوښتنه مکوه خو صرف دې د پاره چې چا د المر او د سپوږمۍ بندگی کړي دا غي د تذلیل او د شرمولو لپاره بل الله دا کار وکړي دویم جواب علما ذکر کوي دلته ول حجاره علما ذکر کوي عام کانه مراد دي چې د جهنم پور کې به عام کانه سوځي لدې لپاره چې فرق راشي د دنیا او د آخرت د وران دنیا پور کې لرګي سوځي او د جهنم پور کې وګټي سوځي دیم جواب د ابن کثیر ذکر کوي درېما چې د کانه نه مراد یو خاص کانه دی هغه ته ویل کېږي کبریت دې کانه کې یو څو صفاتونه دی یو دا چې اور ډیر زر اخلي دویم بدن پسې نخلي او دریم بدبو یاده دا کانه بسوځي د جهنم په اور کې نو دا د څه اور ده نو دا د چا لپاره تیار دی الله وايي اعدت للکافرین تیار کړل شوی لپاره د کافرانو د دې جهنم ورته به کافران ورزي کافران به د جهنم په اور کې سوځي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار دیجئے کہ اللہ وسو بشارت ورکی مومنانو تزیر ورکی سیوتی رحمه اللہ ذکر کری دے قرآن ناشنا ترتیب دے قرآن کی چی اللہ خپل دشمن لزیر ورکی نو بید خپل دوست لزیر ورکی دے دا پارا چی دوست خپنشی نوش چی دے اللہ خپل دوست لزیر ورکی پلو دوستان اللہ وبشر الذين الله يزر ورکا کسانو تام یو بشر دے یو بشر دے پا کسر و زمی سر لغت والے وی بشر مانا بشر زیر ستویلے کی گی ار اغا ستویلے کی گی چی دے انسان سلپ آغی بانی خوشحال شدید توی زیر بے ذہن لزوال لازی چیرا دیئے کی وی چی زیر آغی توی چی دے انسان سلپ خوشحالی گی نو دو کافرانو باغی کہ اللہ وی ببشرهم بعذاب علیم اللہ وی کافران تزیر ورکا پا عذاب علیم نو پا عذاب علیم خزرن خوشحالی گی چارو لازم محشری بھی علتا جواب کئی چی مراد دین تحاکم استحضاء دا اللہ دی کافرانو پس استحضاء کئی ام ٹوکی پسی کئی نو اللہ وی زیر ورکا کسانو تا منو چی ایمان راوڑے دے وعملو صالحات و عمل کئی دا شریعت برابر آم دلتا وعملو صالحات عمل صالح عطب کرے دے پا ایمان باندی نو عمل خو په ایمان کې داخل دی دلته عطب کله دینه معلومه شو چې دا عمل جدا دی جواب دا دی ته ویل کېږي احتمال معنا هغه تصدیق چې دی هغه اقرار کې داخلي نو الله وايي په ایمان کې عمل ته ضرورت شته دی دلیل په دې باندې چې کله یو سړی ایمان راوړي نو عمل ته ضرورت لازمي عمل وکړي وعملوا الصالحات منا وعملوا خصال الصالحات او عملونه کوي هغه خصلتونه د نیک عملو خلقو کوي نیک کارونه کوي نیک خصلتونه کوي سالټه کې به مقدر ده
عمل صالح څه ته ویل کیږي؟ عمل صالح دې ته امام بیضاوی لیکي هر هغه عمل چې الله او رسول جایز کړی او قران او سنت په دلیل موجود دی ته ویل کیږي عمل صالح. ابن کثیر او عمل صالح څه ته وایي؟ کل عمل وافق الكتاب والسنه، هر هغه عمل چې د قران او د حدیث موافق دی ته وایي عمل صالح. ابن تیمیہ رحمه الله ذکر کوي هر هغه عمل چې داغي کم او کیف معلومي، اندازې معلومي او وقت معلوم یو طریقې معلومه دي ته ویل کیږي عمل صالح. یا ابن قیم لیکلی دي عمل صالح څه ته وایي؟ العمل المقید بالسنه الخالي عن الرياء، هغه عمل ته وایي چې مقید په سنت باندې او د ریا نه خالی دي ته وایي عمل صالح. د ټولو تعریفونو خلاصه دا ده چې عمل صالح څه ته وایي؟ چې کوم عمل د قران او د حدیث برابرۍ، د شریعت برابرۍ، د اسلام، هغه ته ویل کیږي عمل صالح. نو الله وایي زیر ورکا کسان ته چې ایمان راوړل دي او عمل کړی د شریعت برابر او ان لهم یقینا دوی د پاره جنات معنا جنتونه وي تجربه یږي با من تحت الانهار لاندې دا غین نهرونه. ان لهم جنات، الله وایي دوی د پاره به جنتونه. جنات معنا جیم او د غرنګي نون دې کې معنا د پټواله دا. جنت ته جنت څه کوي؟ ځکه دا پټ دی په بوټو باندې. به کله پکې د انګورو ذکر نو هغه د به جنات وي، کله چې د کجورو ذکر نو به د فردوس وي. دا یو فرق علماء ذکر کړل. الله وایي تجربه یږي با من تحت الانهار لاندې دا غیر نهرونه من تحتها. ابن کثیر دو معنا ذکر زماناګان ذکر کړی دي. من تحتها معنا من تحت القصور، د بنگلو نه لاندې با د بیلډینګونو لاندې په ولې روان، یا تحت الاشجار داغونو د لاندې به دا نهرونه روان. کم نهرونه دي سورت محمد کې ذکر دي. په جنت کې به نهرونه رواني، د پاکو اوبو د غرنګي د شودو نهرونه به رواني، شراب نهرونه به رواني، شهد نهرونه به رواني. کلما ارکل رزقو چې ورکړل شي دی جنتانو ته منها د جنت نامه ثمرتين سمي وارزقا لپاره د خوراکم. دل رزقو مجهول شي غوي دلیل دې په دې باندې چې التبا ته یو شی په ګرځینه ته وي مې ورڅ ګرځینه خوراک په سبا ګرځینه بلکې خپل به تاب سي ګرځي خوراک طالب در کې دي شي. خادمان به مقرری په باندې المخلدون من شبيام ورګل چې طعام ورکړي شي لپاره د خوراک. قالوا دا جنتين بو هذا الذي دا غش ورزقنا چې موږ تبرا کول کېدو من قبل مخکې دینا. دي کې څلور تفسیرونه دي. یو دا ده رزقنا من قبل معنا په دنیا کې موږ تدارا کول کېدو، لیکن دا معنا کمزوري ده. ولې ځکه وجه دا ده ډېرې میوې دې موږ په دنیا کې نه دي خوړلې، خوراک چلی راته نه معلوم. نو څنګه موږ التوي چې موږ تدا په دنیا کې را کول کېدو. دویم تفسیر علماء ذکر کړل ده چې من قبل معنا فی الجنه په جنت کې. دریم تفسیر علماء ذکر کړل ده من قبل معنا اعدنا من قبل من سره به وعده کې دې شو مخکې دینا. څه قرآن کې دا وعده ذکر دي کنه. یا څلورم تفسیر دا ده من قبل معنا وفقنا من قبل توفیق را کړل شو موږ ته د دین مخکې د دسه اعمالو چې ردا مې په حاصل شي، دا توفیق الله موږ ته راکړ. منا دیبو هذا الذي دا غشي رزقنا چې موږ ته راکول کېدو من قبل مخکې دینا. واوتو به متشابها اور ابو شي په دې سره یو شان پرنګ کې نه پخوان کې. شیخ الاسلام دې باره کې کتاب لیکلی دی حاد الارواح او ډیر ناشنا ترتیبات ذکر کړي دي د جنت د انعاماتو. الله وی جنت کې با میوي متشابهن معنا یو شان پرنګ کې نه پخوان کې کله چې وکیله مڼه وغیرہ مثال په تور باندې دا راوړل شي کېلې مڼه وغیرہ او دې د جنتی وګوري نو وای بشرت دې رنگ خو د دنیا د رنگ په شان دي چې کله وخري خوان به جدای. متشابهن معنا دا یو شان پرنګ کې نه پخوان کې. ولهم الله ودي جنتين د پارافیا پر جنت کی ازواجن ببینی وی مطهرتن پاک ساتل شوی او هم فيها خالدون. دا جنتين پر جنت کې همیشه یوم. ولهم فيها ازواج جنت کې چې کوم دي حور تویل کېږي ازواج. به سوال راځي
چیرې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو سړی شهید شي نو الله باغله اوی حوري ورکړي نو کله چې الله اوی حوري ورکړي نو د دنیا چې دا کومه خزه د شهید دا به څه کوي جواب دا دی چې دا د دنیا خزه چې دا به د هغه اوی حور سردارای مشربي به سوال راځي چې ردی دنیا نه هو ډېر خزم به واده تللی دی او به واده مړي شوی دی ابن قیم جواب کوي چې ډېر به واده الکان مړي شوی دی ګاله بدای و اختلافي مسله دا کله چې وخزم هغه پاتې شولا او خاوند دې مړ شو او د خزې د بل چا سره نکاح وکړ نو د قیامت پر ورځ دا به چا په نکاح کې را پاتې دا اول خاوند کړه دویم خاوند نو بعض علما ذکر کوي چې دا به اول خاوند په نکاح کې دیم قول دا چې دا هغه چا په نکاح کې برازي چې داغي اخلاق خیستي ولیکن صحیح قول دا چې د چا په نکاح کې مړی د قیامت پر ورځ به د هغه په نکاح کې را پاتې یو خو په دال د سورته احزاب د آیات دی چې الله دی امتونو ته چې ګور تاسو به د نبی د بیبیانو سره نکاح نه کوئ لکه څنګه چې په دنیا کې د نبی بیبیانې دي پرې چې په آخرت کې د نبی بیبیانو دغه صفات شي دویم بعض صحابو به خپل خزو ته دا وصیت کوي دا نصیحت به وته کو وای کتا سه غواړی چې را په جنت کې او په آخرت کې اسمن په نکاح کې را پاسه یا نو بل چا سره تاسو به اسمن د من رسنی کام کوي نو غره قوالدار څوک چې د چا په نکاح کې مړ شو بس د قیامت پر ورځ به هغه په نکاح کې را پاتې به ازواج یو ازواج دی بل امراه ده زوجو امراه ازواج هغه ذکر راځي چې کله د خزي عقیده د خاوند عقیده سره برابرۍ او امراه هغه ذکر راځي امراه نوح امراه لوط هغه ذکر چې د خزي عقیده د خاوند عقیده سره برابر نه هغه ته به امراه ویل کده لوط علیہ السلام او د نوح علیہ السلام خزي چې وي هغه په عقیده کې برابر نه وي د خاوندانو سره دلته الله وایي دې د پاره به بیبي مطهره منا پاکی بیبي نه به د جنتیانو د پاره په جنت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا چې د ټوله متاع څخه دا غره پکې نیک او اخلاقی زوجو بیبي دا چې د چا د خزي اخلاق خي او بعض روایتو کې راځي انسان د بدبختی د علامه ده چې بد اخلاق خزي په نصیب شي دویم قوالدار مطهره من پاکی به د څنګه پاکی من البول والغایه والحیض والنفاس سمت لمنا د بول نه پاکی د غایت نه پاکی د غرنګ د نفاس د حیض د ارسنه پاکی مطهره د معنا امام مجاهد معنا کوي مطهره من الاخلاق الردیه د جنت د بیبینو اخلاق ډېر پاک پاکی خیسته اخلاق به ردی اخلاق بن لري غام ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها دیجئے نرستا دی آیت کی اللہ پہلے مسئلے تے اشارہ کی رب دا آیت مختصر دا دے دی صورت کی یو موضوع ایمانیات دی آیت کی اللہ ذکر کئی چی مومنان اغا مومنان دی چی دا اللہ ار مثال منی یا مخینا قرآن شروع نو قرآن ہدایت دے وسوئی سوچ دا قرآن نا اعراض کی اغی تا زجر ور کئی دریم دا مخ کی آیت کې الله د جنت تذکرہ وکړه سوال راغی چې جنت د انسان په سوانه داخليږي نو د الله ار حکم منا بس جنت ته داخل شي به دې آیت کې علما یو څو اقوال لیکلي یو دا چې مخ کې ویل د منافق مثال په شان دا کس دی چې باران راګر کړي یا نو د يهودو په لمس باندې دي مشرکین اعتراض وکاو چې الله له حیا نه ورځي چې د څه مثال نه راوړي الله جواب وکړي ان الله لا يستحي الله حیا نه کوي دیم قول علماء ذکر کړي دا سوال يهودو کړي د غصې د وجینا چې الله له حیا نه ورځي چې دا مثال نه راوړي په قران ورسته براشي سورۃ العنکبوت کې الله د مشرکین د دربارونو مثال د عنکبوت سره ورکړي نو دا مشرکان غصه شو او ویل چې الله له حیا نه ورځي چې دا مثال نه بیانې الله د آیتونو نازل کړو او ویل چې د الله مثالونه چې دي الله هغه مؤمنان مني ار چې کافران دي هغه نه مني
ان الله لا يستحي، یقینا الله حیا نه کوي. لا يستحي کی معنی د حیا ده. حیا په لغت کې ویل کېږي انقباض النفس عن ارتکاب المکروه، دا خپل نفس د مکروه شنه بندول دي ته ویل کېږي حیا. یا حیا هغه څه ته ویل کېږي چې سره نیک اخلاق خپل کې دي ته وایي حیا. یا یو عالم دی هغه وایي حیا څه ته وایي. حیا دي ته ویل کېږي چې یو سړی په خپل تقصیراتو کې سوچ وکړي او د الله په انعاماتو کې سوچ وکړي او د دې د من کم حالت عارض شو هغه ته ویل کېږي حیا. یقینا الله حیا نه کوي. ایضرب چې بیان کی مثلا یو مثال دا زجر دی اصل کې ما بعوزتن بماشی سرام. ایضرب ضرب قران کې په جدا جدا معناګانو باندې راځي. کله ضرب راځي په معنا د وهلو سرام، لکه سورته محمد کې براشي په ضرب الرقاب. کله ضرب راځي په معنا د بیان سره لکه دلتا. کله ضرب راځي په معنا د سفر سرام. دی مقام کې د ضرب معنا د بیان. ایضرب معنا ایبین چې بیان کې مثلا ما بعوضه یو مثال د ماشي. بعوضه دي کې یو قول علماء لیکل دی یو بقه دی بل بعوضه دی. نو بعض علماء دي کې اتحاد دي. دویم قول علماء ذکر کړي بقه غټ ماشي ته ویل کېږي او بعوضه وړو کې ماشي ته ویل کېږي. نو ځکه وایي ایضربا چې بیان کې مثلا یو مثال ما بعوضتن په ماشي سلام. مفسرین ذکر کوي قران کې د یو د حیواناتو تذکرہ شوی دا. د ټولو نه وړو کې ماشه دی الله ول ذکر کړ. د ټولو نه غټ فیل دی الله اخر کې ذکر کوي سورۃ الفیل کې. په علما ذکر کوي وای د فیل او د غرنګ د ماشي مابین خپل مابین کې تعلق د ذکر الله یو اول ذکر کو بل اخر ذکر کو. ایضرب الله چې بیان کې الله مثلا یو مثال ما بعوضتن فماشي سرا فما فوقها یا پاسه د ماشینا فاما الذين ارچا کسان دي امنو چې ایمان راوړل فیعلمون پس دی پویږي علم لري انه الحق. یقینا دا مثال حق دی. انه من دا مثال چې حق دی من ربهم طرف درف دو دوینام. واما الذين ورجع کسان دي کفروا چې کفر کړي فیقولون پس دی وای ماذا اراد الله بهذا مثلا سیراد کړي الله تعالی په دې مثال سره. من مؤمن سره د الله هر مثال مني. هر چې کافر دی د الله مثال نه مني وای دا الله مثالونه څه د پاره راوړي. جواب یذلوا گمراه کوي به معنا د مثالونو په وجبانه کثیر انډیر او هدایت کوي به پر سره کثیر انډیر وتام. وما یذلوا او نو گمراه کوي به پر اسرائیل الفاسقین مگر فاسقان خلقهم. فاسق کی معنی د فسق دا وتلو ته ویل کیږي. فسق ته فسق ځکه وایي ځکه اسلام دا سړی د اسلام نه وځي کنه د اسلام د حدودونو تجاوز کی دا غي نه وځي. فسق راځي کله معنی د خروج د طاعت الله نه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. تاوس تشریح د فاسقانو ذکر کوي. دا فاسقان څوک دي؟ درې صفات ذکر کوي. الذين لا يعكسان ينقضون چې ماته عهد الله من لوزن الله من بعد ميثاقه رسل مضبوط والنا. عهد الله من لوزن الله د الله لوزن ماته د الله سره لوزو کې به ماته. دویم قول علماء ذکر کړي دي ضمیر مخکې فاسق لراځي دي. فاسق د الله لوز مضبوط کی به ماته. دریم قول د عهد لراځي دي. ويقطعون پرکای ما غصامر الله چې الله امر کړي به پر سره یو سره چې هغه یو ځای کړي شي. الله بعض احکامات ذکر کړي دي چې دسه دسه وکي او دینه کوي. الله احکامات قطع کوي پرکای. ويفسدون في الارض وفساد کوي پسمګه کې اولئک هم الخاسرون. الله اذا خلق قاصد دي تاوانین دي. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا. دیجه نرستا دا بیان د انعامات دی الله انعامات ثابتای. اے انسانانو تاسو نوې پیدا میکلای د اوسېدو زم نو الله اسمه کمل پیدا کړل اسمه کمل اوار کړل. دا غرنګ تاسو پلار به پیدا کو دا غټ غټ انعامات ذکر کړي. كيف تكفرون كيف راوړل لپاره د توبېخ. سرنګا تاسو کفر کوي بالله په الله باندې وکنتم وای تاسو امواتن مړی په حیا کوم
امواتن من عبس بړي ول د څه شي نه وي چې په نوم باندې یاد شي نو وي تاسو الله وي په احیاکم من ژوندۍ مکلی تاسو معنا د مور نه پیدایش دیتا اول حیات دیتا د مور نه الله وي پیدا کړی ثم یمیتکم بممړکم تاسو معنا قبرونو لبمبو زما ثم یحییکم دا دوباره حیات دې معنا به برا ژوندۍ کم تاسو د قبرونو نه د حساب د کتاب د پاره ثم الیه ترجعون به ود الله تورو ګرځول شي لپاره د حساب او کتاب به بتا سره حساب کیږي کتاب د سره کیږي رسد لپاره به انسان الله تور ګرځول کیږي او د حساب او د کتاب د پاره ترجعون صيغه د مجهول ویل زکات دلیل په دی باندې کله یو چا خوخه یو خوخه نه خو الله تور ګرځول کیږي لپاره د حساب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم تابل نعمت ذکر کې سر کې دا جواب د سوال دی معنا د غزاد موږ له تخفیفات راکړیا نو آیا طاقت لري او کني لري جواب دا ډېر لوی طاقت لري کنه زمکه اسمانونه پیدا کړی دي دلیل په دې باندې چې د غټ اسمو اسمانونو باندې د الله طاقت چلیږي نو ما تا هو واړه خلک یو واړه انسانانو په ما تا باندې په طریقې اوله باندې طاقت رسیږي هو الذي الله غزاد دې خلق لكم معنا پیدا کړی تاسو د پاره خلق لكم معنا لانتفاعكم الله پیدا کړی تاسو د پیدې د پاره شی پیدا کړی دي ما فی الارض جميعا ناس چې پزماګه کې دي ټول الله سمګ د پیدې د پاره پیدا کړی سوال راځي مار لړم خو زمنګ د پیدا لپاره پیدا نه ده جواب دار مار لړم زمنګ د پیدا لپاره پیدا ده په ازمکه کې زهر شیندلې شوی و مار لړم ته الله پیدا کړو هغه خپل ګیره ته داخل لمنګ ته محفوظ شو ابن تیمیه رحمه الله ذکر کوي وي په دې کې بل پیدا نشته دنیوي خو لیکن په مار لړم کې پیدا ده چې دا مار لړم منګ ته د جهنم مار لړمانان او د قبر مار لړمانان را یادای کچیر د مار لړم په دنیا کې نوې موجود او موږ ته چا ویلې چې په قبر کې ماران دي په جهنم کې ماران دي نو موږ باندې پیژندل شر مار اوس ته ویلې کېږي لړم څه ته وای الله پیدا کړل د یې د پاره چې ګور دې ته ګوري د الله احکامات باندې کوم نه من نو په قبر کې او په جهنم کې د سه مارانو لړمانانو سره ژوند دي ثم استوى الى السماء به الله قصو کو اسمان تام استوا پس لګي چې کله اله راشي نو به معنا قصدي منا به قصو ک الله الى السماء اسمان تا فسواهن دا پس برابر جوړ کړ سبع سماوات و اسمانونه او هو بكل شيء عليم والله پر شبانی پوي دي دې ټول کارونه باندې الله علم دي الله په قادر دي نو الله د اوچت کارونه کړی دي چې د اسمانه پیدا کړی د اسمانونه پیدا کړی دي پس موږ اسمانونه کې قسمه اشیاء موږ د پیدا لپاره پیدا کړی دي او به په عرش باندې عالم هم ده کنه او هو بكل شيء عليم والله پر عرش باندې عالم ده واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه دا اوس بل نعمت ذکر کوي رب داده مخکې ویلې چې زمکه پیدا کړی دا قانون دار کله چې کور جوړ شي دا غیر پر اوسیدونکو پکاري ناغه اوسیدونکو الله پیدا کړی څوک دی آدم علیه السلام واذ قال دلته اذ یو مخکې ازاره وړه دیکھ علماء فرق ذکر کړي دي چې عامل پټ دي قالوا اذا یا څو کوئی دارستا قال دې عامل لیکن دا مضاف دې مخکې شوی دی کې توسع دا دیم قول دار د ابو عبید هغه وای دا چې معمول دي چې عامل ته ضرورت نه لري لیکن هغه خبره کمزوري ده وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ كَلَّ چی ویل رستا للملائکه ملائکتام الله ملائکه مشورہ ارسلا چې ملائکو زیو خلیفہ پیدا کوم آدم علیہ السلام پیدا کوم نو کله چې ویل رستا للملائکه ملائکتا ان جاء قننز پیدا کون کې ما فی الارض پسمګه کې خلیفہ د یو باچا د یو خلیفہ دلته ان جاعل دلته ان جاعلون ویل ان خالقون و ویل زکا خالق کې معنا د پیدایش د صرف او جاعل کې معنا د پیدایش هم د سره د معنا وسپینا تاکید دی پکې الارض معنا پسمګه کې د چې پیدا کون کې معنا خلیفتن د یو باچا خلیفہ
چاته ویل کیږي معنا په معنا د حاکم سره راځي خلیفہ یا خلیفہ په معنا د مامور سره یا دریم ابن کثیر لیکي وای دا خلیفہ د څه قوم دی چې د یو ول په سر راځي یا خلیفۃ الجن ته ویل کیږي یقینا ز پیدا کون کې ما پسمګه کې خلیفہ تم د یو خلیفہ نو قالوا ملائکه ورته ویل یا تجعل فیها ایت پیدا کې پدزمګه کې من هغه څوک یفسد فیها چې فساد وکي پسمګه کې ويسفك الدماء وی پناه حسرام د آیت کې یو څو خبرو ته اشاره ده یو د ملائکه څنګه په موږ باندې اعتراض کوي چې الله ته وایي چې الله دا انسانان م پیدا کوا زکه دی به ویني تو یا جواب دا دی ته ویل کېږي حکمت معلومه ول استفسار معنا مشوره ده کړه یو ځکه یو چای و خبره وکړه او بل سړي پنید د تحقیق باندې پنید د وضاحت یو خبره وکړه او پای کې د چا توهین نو مقصد ته مراد دلته ملائکه ویل چې الله تعالی انسانان پیدا کړي دوی خو په فسادونه کوي په دې ځمکه کې ورانه وکیا په سوال راځي چې دلته هو منګلا پیدا نو ملائکه له علم غیب نشته د علم عیب هغه په خو باندې نه پويږي کنه څنګه الله ته وی چې الله دا پیدا کوي او فسادونه کوي من خلا پیدا نه جواب دا د ملائکه قیاس او په جنات باندې چې جنات زمنګ نمخ په دزمګه کې وسیدل هغه په فسادونه کولا دویم د خلیفہ ټکی نه استدلال وکړ چې دوی به ورانه کوي خلیفہ معنا نائب او دویم کسا دویم ګړم چې روس راځي خلیفہ دریم داده ملائکه تعالی خودل کلی وا چې د خلیفہ پیدا کوم د زمانه پیدا کوم به بده د کارونه کوي نو دی ملائکه ویل چې الله می پیدا کوا کده عبادت لپاره پیدا کې عبادت لپاره موږ بس یو کړو اتجعلوا یلا ته پیدا کې بیا په دزمه کې مناسو کو یفسد فی اج فساد بکې پزما کې ویس په قدمه او توی به ویني پنا حق سلام ونحن نسبح حال دا چې موږ تسبیح بیانو بحمدک د صفاتونو استاو نو قدس لك او پاکي بیانو د ذات استام یلا عبادت لپاره موږ پوریو می پیدا کوا قال الله ویلی انی اعلم ويقرن زخبویګما ما لا تعلمون پاس چې تاسو پینې پویګیا ملائکه تعالی بس خبویګما سي پیدا کوم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه علم يعلم التعليم الله خودل د انسانانو د خودلو په شان نه سوال لازم الله ته خودلو کله څنګه خودلو او جواب ده په واسطه د ملائکه الله په واسطه د ملائکه آدم علیه السلام ته نمونه خودل یا فطرتن یا په وحی باندې الاسماء معنا نمونه ته خودل نو کوم نمونه ته خودل د څه نمونه دی یو قوالدار علماء ذکر کوي نمونه د الله او تخپل نمونه خودل دویم قوالدار نمونه د ملائکه دریم قوالدار نمونه د آدم د بچو څلورم قوالدار د ارغه ش نمونه چې د خلافت سره تعلق ساتي دا قول صحیح دی کل هذه مقام کې کل عرفي ده رضا نمونه ته خودل ثم عرضهم بپیش على الملائکه فملائکه باندې فقال الله ویلی انبئوني خبر را کوي ماته باسماء هؤلاء فنمونه د دې شیانو ان کنتم صادقین کچې تاسو رښتینی وایو الله ملائکه ته تاسو د دې نمونه وایو ملائکه عجز پیش کړ قالوا ملائکه ویلی سبحانك پاکی دی الله تعالی را لا علم لنا علم نشتزبنګ د پاره الا ما علمتنا مگر هغه علم چې تاسو موږ تراکله دی انك انت العليم الحكيم قرن تپیدن کې ذات او د حکمتونو والای یلا بس موږ ته پته نشته دی علم موږ ته نشته دی قالوا سبحانك لا علم لنا بس دی ویلی الله موږ ته د علم نشته دی کنه دی ته اعتراف بالقصور خپل عاجزی باندې خپل اقرار کول نو په غیب باندې هیڅوک نه پويږي ملائکه هم نه پويږي بس ملائکه عجز پیش کلا علم لنا ویل ملائکه سبحانك پاکه تعالی را الله لا علم لنا علم نشته زمنګ د پاره الا مگر ما علمتنا هغه چې تا موږ د کوم علم راکله دی انك انت العليم الحكيم یقینا ته پویدون کې حکمتونو والا ته پويږي او ته حکمتونو والا قال يا ادم نو الله ادم علیه السلام ته ویل چې واست خبر ورکا نو یا آدم دی آیت رب مخ سره د ملائکه اقرار کو چې موږ نه پویګو نو الله آدم علی السلام ته ویل چې وسه ته بیان کړو دی آیت کې اشاره د فضیلت د آدم علی السلام ته
یا آدم په قران کې ار نبی ته یا حرف ندا استعمال شوی سوا د زمنګ د نبی نه دې ته په یا باندې आवाज نه شوی چې یا محمد لپاره د اکرام او لپاره د عزت د نبی صلی الله علیه وسلم. اے ادم انبئهم خبر ورکا دوی ته بیا اسماءهم په نومونو د شیانو د سره وای چې ما ته خبر راکا ځکه الله عالم دی کنه نه دی ملائکه ته خبر ورکا په نومونو د شیانو فلم ما بسرګلا ان بهم چې خبر ورکا بیا اسماءهم په نومونو د شیانو سره د پیدونه نو قال الله ویل دي ملائکه تعالی وقل لكم ما ينوي ما تاستا ان يعلم ويقين زپيګما غیب السماوات په پټو سيزونو د اسمانونو او الارض او د زمکه واعلم خبيګم ما تبدون از تاسو ښکارا کوي او ما كنتم تكتمون از تاسو پټاوي او من څه چې پټاوي څه ښکارا کوي پای باندې زپيګما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ دا بل نعمت بیانې آدم علیه السلام الله چې ما کله پیدا کړ نو هغه ته ملائک په سجده باندې کړم قلنا الله موږ ویل نو الله خو یو دې جوابدار منه مقصد بده کې اکرام او عزت دې که یو کس یې وي ته تاسو راشي تاسو ډوډۍ وخورئ تاسو دسه وکړئ تاسو دسه وکړئ. ابن تیمیه رحمه الله تعالی متشابهات نه به دې مقام کې چې وای مونږ الله ویلې ویل قلنا کله چې مونږ ویلې ملائکه ته وسجدو سجده وکړي آدم علیه السلام ته کوم سجده مراد ده یو قول علماء ذکر کوي د سجده په معنی د انحناء سره د سر ټیټ کوي. دویم قول بعض ذکر کړي دي شیرا دلته سجده الله رب العالمین ته وکړه آدم صرف قبله وګرځاو لیکن دا خبره د معتزله ده. ابن تیمیه رحمه الله په دیوانه سخرت کړي ځکه به دینه د آدم علیه السلام اعزاز ثابت نشه کړه. یادرم قول علماء ذکر کړي د سجدې نه مراد ظاهري سجده ده د عبادت نه ده بلکې د تعظیم د لپاره سجده جایز واغه ټیم کې. ابن کثیر ویل لما جاء الاسلام بطل كلها بالسلام هر کله چې اسلام راغی دا ټول سجدي سر ټیټواله دا ټول باطل په سلام باندې بس موږ دین کې صرف سلام دې سلام واچو. یا بعض علماء د دین مراد سجده د شکر ده. نو کله چې الله موږ ویلې ملائکه ته اسجدو سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدوا سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس شیطانو نکلا ابا انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو وکانه من الکافرین او داود کافرانو نام فسجد الا ابلیس. ابلیس لفظ قران کې یو لس کله راغلی دی سوریانی جبه کې نوم دی عزازیل او عبرانی کې نوم دی حارث. نو شیطان چې دا ډېر ظالم شه دی به باز خلک وایي چې دا د ملائکه او استادو دا صحیح خبره نه ده غلطه خبره ده بلکې د ملائکه او استاد دا ابلیس شیطان نو دا دین معلومیږي چې یره د ملائکه او استاد هغه جبرئیل علیه السلام دی شیطان او استاد نو. وکانه من الکافرین داود کافرانو نه کانه کې دوه قول دی او قول دا د مخکنه کافرو ملائکه په علم نو چې دا کافر دی او د الله په علم او چې دا شیطان کافر دی. دویم قول لري کانه په معنا د سوار سره دی سوار من الکافرین دا وګرځي د کافرانو نام اعتبار په اخري خاتمي لې کنه چې انسان ارسم رب زرګي او اخر خاتمه په کفر باندې شول دا تباہ برباد شو. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. دي نرست وصف ذکر کوي آدم علیه السلام تعالی ویلي چې آدم ته جنت ته داخل شه دا بل نعمت ذکر کوي. صحیح حدیث کې راغلي دی چې الله د آدم علیه السلام د چپی پختین اولا بیبي پیدا کړه بیبي حوا او هغه ته خلقت لك لتسكن عليها زستاد پر پیدا شوم د لپاره چې ما ته آرام حاصل کی. د دې وجه علماء ذکر کړي اطمینان پدری شیلو کې د الله په ذکر کې اطمینان دی دویم پشپه کې اطمینان دی او دریم خپل خزه کې اطمینان دی آرام دی کله چې سړی داغه خواته ورشي کپ چپ سوالږي او دې کې آرام پروتي. نو زکه به هوا ویلې زستاد پر پیدا ایم د لپاره چې ما ته آرام حاصل کی.
وإذ قلنا الله ومنغ ویل یا آدم و آدم اسكن وسیګا انت وزوجك الجنه ببستا په جنت کې وکلا خوراک کوي منها د جنت نارغدن فراها حيث شئتما کوم ځای کې چې خوښ شي تاسو د دوانو. سوال راځي دا خو نعمت دی ورسوي ولا تقربا منج دی کېږي هذه شجره دیونه تام دا خو نعمت نشه کنه. جواب دار چې کله یو شی نه یو سړی ته ضرر جوړیږي یو کار باندې یو سړی ته مشکل جوړیږي وغیرہ چاته خو د خپل چې کوم دی نعمت دی کړ پیدل ته وي اسكن وانت وزوجك الجنه وسیګه ته استا بیبي په جنت کې دیږي وی نقطې ته اشاره ده. دلته اسكني مفرد وي وکلا او ولا تقربا دونه تسنیه ویلي دلیل بری باندې چې کله یو علاقه کې او یو ځکه خزو خاون اوسېږي نو دا خزو د خاون په طبيعت باندې اوسېږي د څه باندې کې چیرې دا سړی چې د خاون خزه چې کوم دا خاون د ځان تابع کی او چې خزو د سوي بس باغی باندې د عمل کینا اسكن اوسېږي ته ادم معنا ادم علی السلام به اوسېږي او بی حوا هم د آدم علیه السلام په تابعداري کې اوسېږي. نو کوم ځای کې چې خزو خاون اوسېږي نو دا خزو د خاون تابعداري کوي اسنه چې خاون د خزې تابعداري شروع کی. او حدود تخی ولا تقربا هذه الشجره دیونه ته نږدې کېږي. نو کوم ځای کې چې خوراک کوي خو لیکن دیونه ته نږدې کېږي ولا تقربا هذه الشجره. نو که تاسو ته نږدې شوي فتكونا من الظالمين نشي به تاسو د ظالمانو نه زیته به وکړي. شیطان خبيث کافر راغی وسوسه ورواچوله فازلهما الشیطان فسخي ولدیدوانو در شیطان عن هذا جنت فاخرجهما پسراوی صدا دوانا مما دا اسنا کانا فی جدا دوانو پاغي کې. څه مطلب منا شیطان راغی دي ته وسوسه ورواچوله وته ویل تاسو الله ولید دی ونی نه منکلیا وای نه ته پته نشته دی وای لازم کمنه کلی چې تاسو نه ملائک جوړیږي وای ښا ملائک دنه جوړیږي او جنت کې به همیشه اوسېږي وای به وي خور کنه استداونه وخړه چې وی خړل سورته اعراف کې به واقعا ذکر د مکملات تبراشي جامع تیوتله جنت پانه بزان باندې چولې الله ته کلمات خودل وقلنا الله من ورته ویل چې کله ونه وخړه دا غین رستا اهبتو کشي بعضکم ما استاسنا لبعض دباز نور د پاره عدون دشمنان وي ولکم استاسو د پاره فل ارض پس به کې مستقر زید وسیدو به زید قرار او متعن الى حين پیدا به تر یو وخت پورې. آدم علی السلام غلطی وکړه خو دې څنګه چې په غلطی باندې کله کودريږي بلکې الله نه بخنه غواړي سو وی الله ما تبخنه وکي زیته رانه وشو. فتلقى یاد کړ آدم علیه السلام به ربی د خپل ربنا کلمات څه کمی کلمې وي هغه په سورۃ الاعراف کې ذکر دي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یلا موږ ظلم کړي په خپل ځانونو تر باندې رحمونه کې بخنه راتونه کې موږ تاوانین نشو الله موږ بخنه وکي. فتاب عليه قبل والد التوبه کو بدمان انه هو التواب الرحيم قرن الله توبه قبولون کې رحم کوون کې. قل نهبتو الله موږ ورته ویلې کو شی من هذا جنتنا جميعا ټول کو شی معنا سره د بچو نه سره د شیطان نه. فإما يأتينكم بس کشیر دراغه تاسو مني طرف زمانہ هدن هدایت فمن تبع هدايا چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا خوف نبویر علیهم پدیبانی ولا هم يحزنون بدی غمجنیم. نو تابعداري چې چا د هدایت وکړه دا به کامیابی چا چې تابعداري ونه کړه نو هغه حال ذکر کوي والذین کفروا هغه سان چې کفر کوي وکذبوا بیااتنا او تکذیب کوي زما پایتون اولئک اصحاب النار الله داخل خواندان دور دي هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه یا وصلی الله تعالی علی خیر خلق.